خدا یو خبره درته کومه چې زه تاسو په هغه څه باندې امر کوم چې اول یې پر ځان باندې کوم. دا مې در سره عهد دی، دا مې در سره وعده ده، قسم هم در سره کوم که ما داسې څه تاسو ته وویل چې هغه ما نه کول او د ځان دپاره مې نه خوښول، په ورځ د قیامت په دنیا کې به سره خجل وکړم. زه تاسو ته هغه څه وایم چې هغه زه خپله خوښ ګڼم او خپل عمل پکوم، خپل پر دې لار باندې روان یم، هغه ستاسو دپاره خوښوم. ښه نور څنګه ده؟ تاسو به نو بیا زما دپاره هغه څه خوښ ګڼئ چې د ځان دپاره یې خوښ ګڼئ. تاسو زه پوښتنه کوم په تاسو کې یو امیرالمؤمنین شي چې امیرالمؤمنین شي د ځان دپاره خوښه دا ګڼئ چې دا خلک مو اطاعت وکړي، که دا ګڼئ چې بې اطاعته شي؟ نو دعا کوم ګورئ نو چې د ځان دپاره یې خوښه کړي، د الله په خاطر زما دپاره یې خوښه کړي، او چې زه د ځان دپاره خوښوم د الله په خاطر به ستاسو دپاره خوښوم. که دغسې تعلق مو سره وو، دغسې اخلاص مو سره وو، دا نو ناکامي نشته.